اولاد د امت امانت دی او د هغوی سالمه روزنه د اسلام د راتلونکي اساسي بنسټ جوړوي. که چیرې د ماشومانو زړونه د ایمان، تقوا او جهاد په روحیه وروزل شي، نو هغوی به د الله د دین ساتونکي، د باطل پر وړاندې مبارزین او د اسلام د عزت او عظمت لارویان او جنګیالي وي. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي که د ماشومانو تربیت د قرآن، تقوا او شجاعت پر بنیاد وشي، نو هغوی به د امت د عزت منار وي او د الله د دین د لوړولو لپاره به د خپلو زړونو وینې نظرانه کوي. مؤمنو میندو او پلرونو، ستاسو ماشومان یوازې ستاسو نه بلکې د ټول امت سرمایه ده. هغوی ته د دنیا له فاني زینتونو سره د ایمان او قربانۍ درس ورکړئ. د صحابه کرام رضی الله عنهم حماسي کیسې ورته بیان کړئ. د خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبي او نور اتلان ور وپېژنئ، تر څو د هغوی په زړونو کې د جهاد محبت را ژوندی شي. الله جل جلاله زموږ ماشومان د قرآن حافظان، د اسلام مجاهدین او د حق پر لار قربانېدونکي سرښندیان وګرځوه.